زما ورور زما جانان چیرې دی؟ خیریت دی؟ خیریت د کومه دی چې خیریت وایي زه د بدلې در راتلی دلته به پرله ګرځېده نه نو به چیرې تلی اسمان ته به ختی؟ خود به اسمان ته ختی اسمان ته خو ما دی د سیټلایټ کرایه نه لرم په ټوله علاقه کې د ګردي پهلوان په نامه مشهور وم د مور زوی نه و چې د ما سره به یې غېږ ایستله په هره میله کې به ما په اول نمبر کې غېږ ایستله هره لنګوټه به ما ګټله ګر سره دونه لنګوټې مې وګټلې چې اخر مې د لنګوټو دوکان راوایستل څه درته ووایم دلته په مابین کې یو معمولي غوندې زکام سو معمولي زکام سم ډاکټر ته ورغلم پرایویټ کلینیک ته هلته چې ورغلم مال ډاکټر صاحب زکام یم یو ګولۍ یو پړی یو دوا خو راکړه ده راته ویل ورسه اکسرې واخله مال د څه شي اکسرې زه زکام یم ته اکسرې واخله ول زه درته وایم نو زه ډاکټر یم که ته ډاکټر یې خیر اکسرې مې واخیستله اکسرې چې مې واخیستله ده کتلې لا نه ده یوې خوا ته یې وغورځوله ول د اپریشن دپاره تیار شه ما ورته وروره د څه شي اپریشن ول ته خو ټي بي بابا د څه شي ټي بي ول یا ټي بي بس وروره زه راوغورځېدم سړی د باندې چې رالم وام راوغورځېدی سړی ته بل ډاکټر ته ورسه او بل ډاکټر ته چې ورغلم مال ډاکټر صاحب دا مسله راپېښه ده ول اکسرې واخله هغه مې اکسرې واخیستله اکسرې چې مې ورله راوړه بیا یې نه ده کتلې ول ورشه د اپریشن دپاره تیار شه مال خیر د څه شي اپریشن ول ته خو کینسر یې مال وروره بل راته ویل ټي بي یې ته راته وایې کینسر ول د هغه تشخیص غلط دی هغه نه پوهېږي هغه پخوا ټرک چلولی اوس یې ډاکټري شروع کړې بیا راپاواوتم بل اسپتال ته ورغلم هلته چې ورغلم وروره بیا مې ډاکټر ته دا خپله مدعا بیان کړه مال ډاکټر صاحب دا مسله راپېښ ده هغه بیا اکسرې واخیستله اکسرې په خپله نه وکتله نرس ته یې ویل ورسه اکسرې وګوره هغې چې اکسرې وکتله لا 5 ساعتکۍ بعد راله ورته ویلې په انګریزي سره وګایدل ویلې this is the problem ول what is the problem ول situation ول د څه شي سچویشن ول this is the position مطلب په انګریزي کې سره پوه کړه چې د اکسرې څخه دا معلومیږي چې د دې سړي مالي حالت ډېر ښه دی بس ډاکټر ډېر خوښ ډاکټر صاحب ډېر خوشحاله شو ول بس وتړئ بابا څه کوي ول ته خو اپنډکس څه کوي مال هغه یو ویل کینسر یا بل ویل ټي بي دی به ویل اپنډکس ده ویل ته اپنډکس د دواړو تشخیص غلط دی زما د صحیح دی بابا زه اپریشن نه کوم ول خامخا به پر تا نه یم که دا اپنډکس زه له وچاودی اسپتال پالوزی وروره دا د معمولي سړي اپنډکس نه دی د پهلوان اپنډکس دی بس وروره هغه د لاس په ریړۍ کې یې واچولم اپریشن تیټر ته یې بوتلم بس وروره نرسې ته یې ویلې راکړه 916 پانه هغه 916 پانه راواخیسته وروره زړه سږي یې راځه وکښل لکه د ګاډۍ څه چې انجن خلاصوي دلبند یې راسه وایستې هلته یې راوځړوي نرسې ته یې ویلې دا په لګن کې ښه خیشته که په پټرولو په دغه یې پرېمنځه په ګاسلیټو بیا په موبلایلو غوړ که ښه یې په ریګمال دغه که دا سوي دي بس وروره دغه یې برته چې سره فټولم 5مه ورځ ما ورته ویل ډاکټر صاحب هلته په لګن کې هغه یو 2 دانې پشتۍ او یو تریخي او دغه د زړه وال درڅه پاته شو ول ته کښېنه هغه یې پالتو ور لګولي